يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو اتقوا الله ورقيد لنا ولتنظر نفس ما قدمت لغد او دی ګوري هر نفس چې سیلې ګریدي مخکې د سبا د پاره پدېشته حال په کم کې جته پدې کې وېریګه د الله نه او سوچو کې دا عمل په باره کې کم چې د سبا د پاره لګلې زم چې په دې آیت باندې درس نه درسونه کېږي صرف په دې یو آیت باندې ولتنظر نفس ما قدمت لغد هر نفس دا وګوري چې سبا لپاره سړي ګري ګور د قیامت څنګه راني دې کړل الله سبحانه وتعالى زموږ د پاره یا موږ ته څنګه راني دې کړل وي سبا لپاره سبا قیامت راشي موږ ته سبا ته لګي نو قیامت نږدې د هر انسان لپاره کار چې هغه سوچو کې چې سبا لپاره سړي ګري د سکړي امام ابن كثير رحمه الله دې آیت په تفسیر کې وایي ای حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا مطلب دې آیت دا دی چې ځان سره حساب کتابو کې مخکې دین چې الله تعالی سره حساب کتابو کې وانظروا ماذا ادخرتم لانفسكم من الاعمال الصالحه ليوم معادكم وعرضكم على ربكم او دې ته وګورئ چې تاسو د ځان سره څه ذخیره کړی دا ورځې لپاره په کوم ورځ چې تاسو رب العالمین ته مخامخ کړئ دې ایت مطلب دا دی چې ځان لکینه لک ساتله د شپې لږ وخت کې ځان جدا کړ د خلکو نه د دنیا نه او سوچ وکړه چې تر صبر پر سریږي لکه څنګه چې د دنیا پرس هر ټیم کې د سوچ کې چې ما د دنیا لپاره څه کړی د بچو لپاره ما څومره پیسې ګټلې کړي ته به څنګه زما قرضې به ما څومره پاتې څومره مې ورکړي دي او د پلانې کور به څنګه پوره کوم او دغه ځمکه به څنګه اخلم نو دیسی دا مؤمنان چې کم چې د آخرت سره سوچي نه غوښ لک سات لکینه د آخرت سوچ کوي چې ما د آخرت لپاره سکړي آیا دا کم اعمال چې کوم په دې به وبخلې شم دا کم معاملات چې زما د رب العالمین سره دي آیا دا برابر دي او کنه زما چې کومه طریقه ده د بندګۍ او د عبادتونو آیا دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم ثابته دا ټک خطا عبادت چې کومه په دې به وبخلې شم دا زما دا کم عمل چې می کړی دا به قبول شي دا د مؤمن شان دی چې عمل کوي نو په اول کې هم سوچ کوي او چې عملو کې په آخرت کې هم سوچ کوي په اول کې سوچ کوي دا کم عمل چې کومه د مال په آخرت کې فائدہ راکړي کو نقصان راکړي د مال په دنیا کې فائدہ راکړي او نقصان راکړي به چې عملو کې دا غیر باجم سوچ کوي چې د عمل بل الله سبحانه زمانه قبول کړي او کنه به صبر لپاره دي سنه چې رب العالمین ته مخامخ شمه او هر سره نه ختم شي رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې و ایماتا دیسی کسان معلوم دي چې د قیامت په ورځ به غوی راشي او د اتهام علاقه چې کوم غرونه دي د دې غټ غټو غرونو په مقدار به دوی سره عملونه دي دا عمل بول الله سبحانه وتعالى ټول والوځي د غرونو باندې به اعمال نیک اعمال ټول به ختم شي طلب بالکل خالی شي صحابه کرام یا رسول الله من هم صفهم لنا یا رسول الله د انسانان سوق دي موږ ته صفات بیان کړي چې موږ دې لري ساتو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته انسانان دي استاد به جن خبري کوي مسلمان انسانان دي نو ولې دا اعمال بربادي کې رسول الله خلق دي چې کله یوازي شي الله اکبر دې خبره ته وکړي رسول الله دا خلق دي چې کله یوازي شي صرف دی والله نبی د الله د حدود خیال نستی به چې لکه ګناه مخله ورځي کوي لکه یو سړی په موبایل کې سندري لغړ فلمونه د زنانو تصویران د خلکو مخ کې نه او نه ګوري او نه غواړي چې چا په مخ کې دا وینم خو چې شپشي یزان لګاډي کې کور کې سجدي کې کینی به ګوري رسول سمو دغه سره دی چې د څومره اعمال کړی دي او د ډېر دغه ګومان کې چې خسړې ما د دې عمل دلاسه د الله د پولی چې د کراس کړي
د هغې نه واورېدو په کم ټایم کې کله چې دی والله بس دا خلک دي چې قیامت پر ورځ به دوی تلې خالي پرتي نو سوچ وکړئ ته دې خبرې ته چې زما د اعمال داسې نه چې ته خراب نشي په آخرت کې رسول صلی الله علیه وسلم وی تاسو مفلس پیژنئ مفلس صحابه کرام موږ پیژنو که مفلس غریب سړي ته وایي چې دینار او درهم ورسره نه رسول زموږ ته نه حقیقي مفلس هغه چاته وایي چې قیامت په ورځ به راشي او ده سره به د نیکیانو غرونه نو بیا غریب د څه شي دی غریب وایي د دې دی شتم هذا وضرب هذا دته کنځلي کړي دي دی وهلی دی د سره دشمني کړې ده د سره دته کنځلي کړي دي دته دا ویلي دته دغه ویلي الله سبحانه وتعالی به وایي چې د نیک اعمال لواله په دې خلکو به تقسیم کړي نه د سره به څه پاتې شي هغه د غرونو په شان نیکیانې چې کومې دا به ختم شي نه اصل حقیقي غریب دا دی چې دې په غټ سوچ کې پروت ته چې ما دا کړي ما دغه کړي دې ته نه ګوري چې ما مسلمانان تنګ کړي ما دشمنیانی کړي دي ما غیبتونه کړي ما حسد کړي ما چغلخوري کړي دا ما د یو ځای خبره بل ځای ته وړي دا ما دشمنیانی جوړي کړي دي ما خلق وجري دي ما خلق وهلي دي ما خلق د کنځلي کړي دي ما د یو مسلمان په عزت لاس چولې دي ما یو مسلمان پاک دامن خزه باندې بهتان لګولې د ټولو خبرو ته سوچ نشته نو څومره دا خلک چې دي دوی به د قیامت پر ورځ د الله په دربار کې ولاړي چې الله یو به ماته دا ویلي بل به ماته دا ویلي بل به ماته دا ویلي بل به ماته دا ویلي نو څه وکړي الله سبحانه وتعالی او ملایکو ته وایي د دې نیکیانې راوالي به دوی تقسیم کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نیکیانې به ختم شي بیا به کوم څه کسان پاتې الله اکبر نو بیا به الله وایي د دغه خلکو د بدیانو نه څه بدیان راوالي به دی کېدی نه د خپل ګناهونه او دا غوی ګناهونه دا به بل پاسه کې خو دې شي رسول الله جهنم ته به الله گزار کی او د دې سره خنه کېانی وي د غرونو امرنه کېانی وسره خصوص نو دې خبرې ته چې زما د اعمال چې کم کومه اې دا به قبول شي او کنه دا به بچ پاتې شي د قیامت پر ورځ او کنه دا به د الله په در کې د قبلېدو حقداري او کنه دې ته نه ګوري زمانه خلکو سره معامله څنګه یعنی محاسبه النفس بګنی محاسبه النفس ته وي د ځان سره حساب کتاب کول عمر بن خطاب رضی الله عنه سوي وي حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا د ځان سره حساب کتابو کې مخکې د دې چې الله سره حساب کتابو کې وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا او خپل ځان وتلی مخکې د دې چې الله تاسو وتلی فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم نو د قیامت په ورځ وی کته سو غواړي چې حساب کې حساب کله قیامت په ورځ تاسو غواړي چې حساب کتاب تاسو سره نرم شي او لنډ شي نو نن د ځان سره حساب کتاب وکړئ ته د خپل کوتاهیانی خپل غلطیانی خپل کمزورتیا د په مخامخ شي نو چې ځان سره حساب کو دا بر ترخکاری شي چې راخکاری شي دا به ختمي بیا عمر بن خطاب رضان سوي وتزينوا للعرض الأكبر او ځان تیار ساتي دا ورځې لپاره به کوم ورځ چې به تاسو الله ته مخامخ کیږي او به د آیت وي یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیه الله به ورځ به تاسو سره مخامخ کیږي مات او یو د زری برابر عمل بم پټ نه پاتې کیږي هر څه برخکاره کی ځان سره حساب کتاب وکي دا کم ژوند چې وځي تیروما آیت دا ژوند د سې ډېر کې څنګه موږ ته شریعت ویلې دا سوچ د ځان سره وکړه ته د اسلام لپاره څه کړی ته چې شپې ود کېږي نو ته 24 غنټې تیرې کړې کنه پرون د شپې ته ود شي دا هغه وخت نه واله د اوسه پوری 24 غنټې تیرې شو لکه مثال کې ته شپې ود کېږي په 9 بجې ځه پرون ته 9 بجې ود شي به دغه بدن 9 بجې راځي نو 100 غنټې تیرې شوې سلیریش غنټې تیرې شوې و ځان سره دا کېنه او تاسو کې ځان نه په دې سلیریش غنټو کې ته د اسلام څخه خدمت کړې په دې سلیریش غنټو کې ته د رب العالمین د پاره څه کړې په دې سلیریش غنټو کې ته د جنت ګټلو لپاره څه کړې په دې سلیریش غنټو کې ته د قیامت نه لري کېدو لپاره څه کړې د ټول سوالات پر ځان نو کې نو بیا ول جوابات پیدا کړي نو کمزې کې چې دا د کمزورتیا ښکار شو هغه به ځان نه
وبس. او هغه انسان تباہ او برباد دی او ډېر بدبخت دی چې خپه خوشحالو کې ګرځي او ټوغې ټقالې او خنداګانې دي او چېرته سوچ هم نه دی کړی چې زه به څومره اوبه وکړم او एकदम وله مرګ راشي. نو الله ته مخامخ شي حساب کتاب له او د ځان سره چې ته حساب کتاب هغه نه یې کړی. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي، انس بن مالک رضی روایت ته امام احمد او امام ترمذی د دوانو راوړی دی، الکیس من دان نفسه. رسول صلی الله علیه وسلم وی او خيار انسان هغه دی چې خپل ځان وتلی. او خيار انسان کوم دی چې خپل ځان وتلی وعمل لما بعد الموت او عملو کې دا ژوند لپاره کوم چې د مرګ نه بعد روان دي. او رسول صلی الله علیه وسلم وی بدبخت انسان هغه دی چې عمل نه کوي نه ځان تلی او صرف ارمانونه ساتي بس. یقیني په څه باندې دی؟ په ارمانونو باندې دی او عمل نشته. نه ځان سره حساب کتاب کوي که نه به کوي؟ چې کله جدا شي نو ځان له کښېنئ ځان سره سوچ وکړئ چې زه څه کوم او څه نه کوم. واتقوا الله او ویریږئ د الله نه. ګوره په دې یو آیت کې الله د یېرې دا خبره دوه پیرې وکړه. ولې دوه پیرې وکړه؟ چې یریږي نه حساب به وکړي او چې نه یریږي نه حساب کتاب به وکړي نشي کولی. اوله کې ته ویریږي د الله نه، بیا وی ویریږي د الله نه. ان الله خبير بما تعملون. یقینا الله خبردار دی باغ عملونو چې تاسو یې کوئ. ولا تكونوا كالذين نسوا الله او مکیږي بشان دا کسانو چې هېر کړی دی الله. الله اکبر. هېر کړی دی الله، سزا ول الله څه ورکړه؟ فانساهم انفسهم. نو الله هېر کړل د دوی نه ځانونه د دوی. یو سړی به وایي چې څنګه اوس مثال کې کافر دی الله ته هېر دی که نه، نو خپل ځان خو ته یاد دی او دې چې که الله وایي ځانونه هېر کړي دي، مطلب دا دی ځانونه یې څنګه هېر کړي دي؟ ځان یې تباه و برباد کړو، لاړ جهنم ته ورسېد او دا سوچ ورسره نیسي چې زه جهنم ته روان یم. نو خپل ځان ته څه شو؟ هېر شو دی که نه. الله اکبر. د نیک عمل توفیق ول الله نه ورکوي بیا چې الله ځنه هېر شو که نه، الله به د عمل توفیق نه درکوي نو ځان به دنه هېر شي. یو سړی سحر نه واله د شپې پورې مزدوري او مزدوري، دنیا او دنیا، او بچی کته بچی بره، ښځه کته ښځه بره، مور بره کته مور بره بره، او ځان ته څه دی؟ ځان ته هېر دی چې د قبر کې هم څه حساب کتاب دی، په آخرت کې څه حساب کتاب دی. دا ولې دې ځان هېر شوی دی؟ ځکه چې رب العالمین یې هېر کړی. او کله چې تا ته رب العالمین یادو، د هغه دین درته یادو، نو تا ته به خپل ځان هم یادي. نو بیا به ته کوشش کوې چې ځان د جهنم نه بچ کم او کوم ځای ته ځان نږدې کم؟ جنت ته ځان نږدې کم. الله سبحانه وتعالی دې موږ په هغه کسانو کې شمار کړي چې هغوی ته همیشه الله سبحانه وتعالی یادي او همیشه هغوی ته الله سبحانه وتعالی دین یادي، او الله سبحانه وتعالی چېرته زموږ نه زموږ ځانونه نه هېروي. د یو سزا دلته دا ذکر شوې ده، بله دویمه سزا هغه په نورو ایتونو کې شته. هغه دا ده چې په قیامت په ورځ به الله دوی ته وایي چې تاسو ته زما ایتونه درغلي او زما دین درغلی او تاسو یې هېر کړی، یعنې تاسو نه زه هېروم. فنسیتها، هغه ته هېر کړي، نو سزا یې څه ده؟ وکذلک اليوم تنسى. نو څنګه چې تا د الله دین هېر کړی، نو د قیامت په ورځ رب العالمین ته هېر کړی. او چې الله سبحانه وتعالی هېر کړي د قیامت په ورځ، نو څوک دی چې تا به بچ کړي د هغه د عذاب نه؟